تاسو به د کنفرانس په اجنډا باندې په پوهېدو سره چې ډېر پخوا ستاسو دوستانو سره شریکه سوې د موضوع په اړه پوره رڼا واچوي. د خپلو علمي او تحلیلي ارزښتونو په رڼا کې به دواړې غاړې خپل ګډ ملي رسالت ته متوجه او ګډ ملي کار ته وهڅوئ. په آخر کې یو ځل بیا ستاسو راتګ ته یوه نړۍ مننه. هیله مې دا ده چې له دې کنفرانس څخه د ځان سره ښې او نیکې خاطرې ولرئ. مننه. فقط د یوه تېر صاحب ستاسو کنفرانس ته یو شعر لیکلی دی، نو زه به هغه پیاوړي صاحب ته ورکړم، دی بیا د کنفرانس په جریان کې ستاسو سره شریک دي. د بعضو صحي معذورو له مخې یې ونه سوه کولی چې برخه واخلي. کور مو ودان. ښاغلي حبیب الله غمخور صاحب څخه نړۍ مننه کوم. صابر شاه صابر صاحب وایي چې د سرو لمبو د غرغرو د شوره نه دي خبر، د سرو لمبو د غرغرو د شوره نه دي خبر، دا څوک چې جنګ غواړي د جنګ له زوره نه دي خبر. او زما د کور د ورانولو په ارمان لیوني د خپل ارمان د ورانېدونکي کوره نه دي خبر. دومره خبر یم چې د تورو نه یې وینې څاڅي، دومره پوهېږم چې یاران په توره نه دي خبر. او چې د چا زړه ورانوي څنګه به ماڼۍ جوړوي، چې د چا زړه ورانوي څنګه به ماڼۍ جوړوي، چې د بل بد کوي د بل د پوره نه دي خبر. او دا خلک دومره د نفرت په ګناه مه ګرموه، دا خلک دومره د نفرت په ګناه مه ګرموه، دوی ته ګناه نشته صابره وروره نه دي خبر. او د پروګرام په دې برخه کې د ولس غږ د ویبپاڼې او د خلکو د ترقي ملي ګوند په استازیتوب د ښاغلي محمد اکا شیرزاد صاحب څخه هیله کوم چې راشي او خپل پیغام یا وینا واوروي. ښاغلی محمد اکا شیرزاد. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو په اجازه مخکې خود صاحب وویلي چې ګوندونه به نه ریکلامو، خو دا زما په پیغام کې راغلی دی او ګوندونه نه ریکلامو، ولې د ولس غږ په استازیتولۍ به یو پیغام د غونډې برخوالو ته ولولو. د افغان ولس د پوهاوي په برخه کې د ډله ییزو رسنیو او فرهنګي ټولنو رول په هکله چې نننی علمي کنفرانس جوړ شوی دی، لومړی تر هر څه تاسو اجازه راکړئ چې د هغه نوښت له امله چې د محترم حبیب الله غمخور لخوا د افغان ولس د پوهاوي په برخه کې د ډله ییزو رسنیو او فرهنګي ټولنو رول تر سرلیک لاندې د یو علمي څېړنیز کنفرانس د جوړېدو تابع شوې د ولس غږ د خپرونې او د افغانستان د خلکو د ترقۍ ملي ګوند په استازولۍ مننه او قدرداني وړاندې کړم. ستاسو په څېر موږ فکر کوو ښایي نننی کنفرانس په یو لړ هغه تیاره کونجونو رڼا واچوي چې لا تر اوسه د هېوادوالو د پوهاوۍ په اړوند د یو شمېر ډله ییزو رسنیو او فرهنګي ټولنو د کار او فعالیت په برخه کې له ورایه څرګندېږي. څرنګه چې نړۍ اوس په یو کلي اوښتې او ګران افغانستان په دغه کلي کې د افغانانو د ګډ کور حیثیت لري. دا ناممکنه ده څوک دا کلی په افغانستان او زموږ هیواد متقابلا په دې کلي کې اغیزه ونه لري. د افغانانو د روان ملي ناورین د یوه ستره ستونزه همدا ده چې په دغه کلي کې هغوی د پاکستان او ایران په څېر ګاونډیو سره در په دیوار اوسیږي. رسنۍ او فرهنګي ټولنې د هغوی له ګزند څخه په امان پاتې نه دي. له بلې خوا د پیړیو غځېدلو جنګونو د بهرنیو لاسوهنو اقتصادي او فرهنګي وروسته پاتې والي افغان ولس د هغو فعالو او وطن پالونکو رسنیو او فرهنګي ټولنو د شتون څخه محروم کړي چې تل یې ورته اړتیا لرله. څه باندې 10 لسیزه وشول چې په افغانستان کې رسنۍ او فرهنګي ټولنې د کمیت او کیفیت له لحاظه
زیاتې شوي او هیوادوالو ته یې فعالیت لږ محسوس شوی. که څه هم په تیر کې رسنۍ او فرهنګي ټولنې په افغانستان کې وې، اما د هغوی اغیزه د اوس په پرتله ډیره لږه وه. زموږ په نظر رسنیو او فرهنګي ټولنو د افغاني جامعې د سالم معنویت د جوړولو په برخه کې تر اندازې ښه رول لوبولی، یعنې خلک یې د غفلت له خوبه راویښ کړي. افغان وګړو ته یې د خپلو حقوقو د اخیستلو لاره ورښودلې، د ټولنیزو سیاسي جنبشونو په رامنځته کولو کې نقش لوبولی او په ټوله کې د افغاني ټولنې د افرادو د ټولنیز او سیاسي شعور